حدیث د علماء قدر کوي اهل حدیث چې د امامانو څومره قدر کوي دومره ورب الکعبه که څوک کوي منګه امام ابو حنیفه خپل مشر امام ګڼو منګه امام احمد بن حنبل خپل امام ګڼو منګه امام شافعي خپل امام ګڼو منګه امام احمد بن حنبل امام مالک د ټول امام بخاری امام اوزاعي امام مسلم امام ترمذي امام نسائی او داسې نور ډیر په لکاو امامان تیر شوي دي په دې امت کې د ټول زمونږ امامان دي که نه دي تاسو دې کوي خې دا ټول زمونږ امامان دي موږ الحمدلله وادي وري زما د بیان بیا ورسوي د خلکو ته او هغه ملګرو ته چې دا وایي ذهن ته غلط اشکالات اچولی شوي دي چې اهل حدیث په علماو پسې خبرې کوي الحمدلله موږ په یو عالم پسې شخص خبرې نه دي کړي او که چېرته خبره کړې ده نو صرف هم دا ویلي دي چې د پلاني مولوي صاحب د قدرمن مولوي صاحب د پلاني مسله کمزوري ده الله دې ورته عفو وکړي او صحیح مسله دا ده صرف دومره خبره کوو د چا سره پوله پټی نه دی شریک په چا باندې الحمدلله شخصي ردونه نه کوو رد زمونږ صرف دقه بس الحمدلله دا د اهل حدیثو منهج دی اهل حدیث چې دعوت کوي په حکمت باندې کوي زمونږ په دعوت کې جذبه نشته داسې جذباتي دعوت موږ نه چلو چې خلک الټه د سلفیت نه واړو زمونږ د بعض ملګري ډېر جذباتیان دي د جذباتو نه به کار نه اخلي ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه دعوت ورکه د الله طرف ته خو په څه طریقه باندې په کومه طریقه بالحکمة والموعظة الحسنه په حکمت به دعوت ورکې په ښایسته الفاظو باندې به دعوت ورکې نو تاسو که دعوت ورکوئ چاته نو په ښایسته طریقه باندې دعوت ورکوئ الحمدلله دا کوم چې عام مسلمانان دي دا ټول زموږ وروڼه دي زموږ ملګري دي او که یو سړی خطا دی موږ به ورته بیان کړو چې ته په دې مسله کې خطا یې موږ به اصلاح کوو موږ به د ځان نه لرې کوو نه دا د اهل حدیثو منهج دی او دا د اهل حدیثو مسلک دی اهل حدیث هغه خلک دي چې امام شافعي رحمه الله وي زړه به م خوشحاله شي ګوره ښه دا فضیلت ته بیانوي شرف اصحاب الحدیث د امام بغدادي دا کتاب ما تاسو وختي بیان کړو که بای کې هم دا قصه راوړې ده او په نورو کتابونو کې هم د امام شافعي رحمه الله وایي کله چې زه اهل الحدیثو کې څوک وینم لکه زه چې صحابي وینم ولې وی ځکه چې اهل حدیث د صحابه کرامو په نقش قدم روان دي نو کوم ځای کې چې زه اهل حدیث وینم وی زما پرې د صحابه کرامو وینه ماتېږي دا د امام شافعي قول دی الحمدلله ثم الحمدلله الله موږ له پاک منهج را کړی دی په دې منهج د الله موږ قایم او دایم لري زما ډېر کارونه دي نن او د سهار نه موږ راوتي یو خو دا زما خپل یو شوق و کله چې ما ته ملګرو د دې جومات هغه تاریخ بیان کو او هغه یو داسې واقعه وه چې زما په دې زړه باندې اثر وکړي چې یاره داسې جومات زما چې را ملګري وینم او دوی ته به یو څو منټه نصیحت وکړم هغه څو منټه نصیحت هم اوږد شو خو الله سبحانه وتعالی دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي او دا جومات ته الله د قیامته پورې آباد لري الله دې دا دین یو مرکز وګرځوي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد